جنیټیک شواهد د پخوانیو انسانانو د اړیکو نوې کیسه بیانوي. بریزینیا د پخوانیو انسانانو د ودونو او جنسي چلند په اړه معلومات ښایي بیا وکتل شي. د نړۍ د ډیری نفوس په بدن کې د نیاندرټال انسانانو جینونه شتون لري. تر اوسه دا نه وه معلومه چې دا ګډوله په کومو شرایطو کې رامنځته شوې وه، خو نوې څېړنې زموږ د نیکونو د شخصي ژوند له ځینو رازونو پرده پورته کړې ده. په جینوم کې غیر عادي نښې. کله چې 80,000 کاله وړاندې هومو ساپین یا اوسنی هوښیار انسانان له افریقا څخه ووتل او په نړۍ کې خپاره شول، په اروپا اسیا کې د نورو ډولونو انسانانو نیاندرټال او ډینیسویان سره مخ شول چې له سلګونو زرو کلونو راهیسې هلته میشت وو. پخوا داسې انګېرل کېده چې زموږ پلرونو خپل دا تربوران په بشپړه توګه له منځه وړي دي، خو د نوبل جایزې ګټونکي سوان پایبو څېړنو وښودله چې د دوی ترمنځ اړیکې تر دې ډېرې پیچلې وې. معلومه شوه چې د ټولو غیر افریقایي انسانانو په ډینا کې له 1 څخه تر 4 سلنې پورې د نیاندرټالانو جینونه شته، خو دا میراث په مساوي ډول نه دی ویشل شوی. ساینسپوهانو د انسان په بدن کې داسې برخې موندلي چې د نیاندرټالانو هیڅ نښه پکې نشته، په ځانګړې توګه په ایکس کروموزوم کې دا تشه ډیره ښکاره ده. دا کومه تصادفي پیښه نه ده. د پنسلوانیا پوهنتون څېړونکو چې پایلې په ساینس مجله کې خپرې شوي یوه نوې طریقه وکاروله. دوی د دې پر ځای چې په اوسنیو انسانانو کې د نیاندرټال جینونه وپلټي، برعکس دا یې وکتل چې آیا په نیاندرټالانو کې د هوښیار انسان ساپین ډینا شته که نه. د 3 نیاندرټالانو د جینونو څېړنو وښودله چې د هغوی په ایکس کروموزوم کې د ساپین انسانانو ډینا تر هغه 62 سلنه زیاته ده چې تمه یې کېده. دا په دې معنا ده چې د نیاندرټال نارینه‌و د هوموساپین یا اوسني انسان ډوله ښځو سره ډیره اړیکه درلوده، په پرتله د دې چې د ساپین نارینه د نیاندرټال له ښځو سره نږدې شوي وي. له همدې امله د نیاندرټال نارینه ایکس کروموزوم پاتې نه شو، ځکه له دغو اړیکو پیدا شوو زامنو دا کروموزوم له خپلو انساني میندو څخه ترلاسه کاوه. آیا دا مینه وه که زورواکي؟ روسي ساینسپوهه ناتالیا بریزینیا وایي چې دا لا هم یوه فرضیه ده او باید په احتیاط ورته وکتل شي. دا چې زموږ پلرونه د څه لپاره یو ځای شوي وو، مینه، ګټه که زور زیاتی، دا د جنیټیک له واکه وتلې خبره ده. دلته څو احتمالي سناریوګانې شتون لري. ښایي ځوانې هوموساپین ښځې په خپله خوښه د قبایلي اتحاد لپاره د نیاندرټالانو ډلو ته ورغلې وي. ښایي دا کار په زور او جبر شوی وي، یا هم یو بیولوژیکي علت و. ښایي د ساپین نارینه او نیاندرټال ښځې ګډ اولادونه، په ځانګړې توګه نارینه، ډېر ژوندي
نه پاتې کېدل. د 2015 کال ځینې څېړنې دا هم ښیي چې د دې دوو ډولونو ترمنځ د نسلونو ګډېدل د دې لامل شول چې په ځینو ښځینه اولادونو کې د مثل د تولید وړتیا کمه شي، چې همدا د نیاندرتالانو د تدریجي ورکېدو یو لامل هم کېدی شي. اوس دا روښانه ده چې زموږ په DNA کې دا پخوانۍ نښې د هغې ډراماتیکې کیسې شواهد دي چې تر ننه زموږ پر ژوند اغېز لري.